11مه برخه. پر پایلو تمرکز وکړئ. مشران مخکې د فعالیته د یوه کار پر پایلو تمرکز کوي. هر هغه کار چې ښه او ګټوره پایله ونه لري بیا ارزښته کیږي. مشران تل د هغو کارونو په اړه فکر کوي چې دوی ته د ارزښت وړ وي. د لاندې 4 پوښتنو تکرار کولی سي موږ یوې مثبتې پایلې ته ورسوي. اول، کوم مهم کارونه باید وکړم؟ کوم شیان کولی سي په سازمان کې زما له کار سره ډېره مرسته وکړي؟ پر کومو فعالیتونو باید تمرکز وکړم؟ دوهم، څومره مهمې برخې دي؟ د کومو برخو پایله مهمه ده؟ په یوه سازمان کې د 5 څخه تر 7 مهمې او کلیدي برخې شتون لري او د خپل مسؤلیت د سرته رسولو لپاره باید په دغو برخو کې ښه پایله په لاس راوړئ. کله چې مو کلیدي برخې وپېژندلې بیا نو په ډېر احتیاط سره د هغو پر پایلو تمرکز وکړئ. په یاد ولرئ چې نور خلک تل ستاسو پر کارونو څارنه کوي. دریم، کم کار سرته رسولی سم؟ یوازې زما په کار به په کمپنۍ کې څه بدلون رامنځته سي؟ داسې مسؤلیتونه او دندې سته چې تاسو یې ترسره کړئ او که تاسو یې سرته ونه رسوئ آیا نور هم نسي کولی ترسره یې کړي؟ څلورم، له وخته باید څنګه ګټه واخلم؟ دا ډېره مهمه پوښتنه ده. داسې کارونه سته چې یوازې تاسو یې ترسره کولی سئ، خو ډېری داسې مشران هم سته چې خپل مسؤلیت سرته نه رسوي ځکه دوی خپل کار پرېږدي او په نورو کارونو لاس پورې کوي چې نه باید داسې وسي. ښه مشران پوهېږي چې له کومو لارو څخه نرخونه کنټرول کړي. لومړیتوبونه یا اولویتونه مو مشخص کړئ. د ښو پایلو د ترلاسه کولو لپاره یو مهم مهارت دا دی چې څنګه وکولی سو لومړیتوبونه مشخص کړو. یوازې د مهمو فعالیتونو مشخصول بسنه نه کوي. مشرانو ته پکار ده چې مهمو فعالیتونو ته په خپل کاري پلان کې لومړیتوب ورکړي. څو لومړی پر مهمو فعالیتونو پیل وکړي. د لومړیتوبونو د مشخصولو لپاره تر ټولو مهمه تګلاره الف، ب، پ او ت دي. له دې لارې په استفادې تاسو باید د دندو لیست چمتو او د ارزښت کچه مشخصه کړئ. تر هر څه مخکې باید د الف برخې پر فعالیت لاس پورې کړئ ځکه چې تر ټولو مهم دی. که لومړی دا کار ونه کړئ له سختو ناوړه خنډونو سره به مخ سئ. کیدای سي په الف برخه کې د یوه فعالیت ډېر مهم نور فعالیتونه هم وي. په داسې حال کې تاسو کولی سئ چې د الف 1، الف 2 او الف 3 په شکل یې تنظیم کړئ. الف 1 تر ټولو مهم کار دی چې باید لومړی یې ترسره کړئ او وروسته په ترتیب سره الف 2 او الف 3 ته لومړیتوب ورکړئ. د ب د برخې د فعالیتونو نه ترسره کول الف ته ورته ناوړه پایلې لرلی سي. توپیر یې دا دی چې د دې پړاوه پر الف برخه کارونه نه اچول کیږي، خو شرط به دا وي چې الف برخه به مو سمه ترسره کړې وي. که چیرې مو د الف برخې فعالیتونه په سمه توګه نه وي ترسره کړي نو بیا موږ کولی سو د ب پړه پر الف واچوو. خو تر ټولو مهمه ده چې لومړی باید د الف برخې فعالیتونه په سمه توګه سرته ورسوو او پایله یې معلومه کړو. د پ د برخې فعالیتونه ښه دي خو کومه پایله نه لري. د مجلې یا ورځپاڼې لوستل ګټور وي. د سیاست او سپورت سره ستاسو اړیکې ساتي خو د تاسو سره مرسته نسي کولی. څو د ب د برخې فعالیتونه نه وي بشپړ سوي هیڅکله د پ د برخې فعالیتونه مه شروع کوئ. د ت د برخې فعالیتونه هغه کارونه دي چې تاسو یې نورو خلکو ته سپارئ. د مشرۍ قوانینو یو مهم قانون دا دی کوم کار چې نور خلک ترسره کولی سي ښه به دا وي چې هغوی ته یې وسپارئ. نه باید تاسو خپل وخت په داسې کارونو تیر کړئ چې نور یې هم د ترسره کولو وړتیا ولري. تاسو یوازې له ځانه دا وپوښتئ څه کار باید وکړم څو په کمپنۍ کې لوی بدلون رامنځته کړم. په همدې اساس هر هغه فعالیت چې نور یې د ترسره کولو وړتیا لري هغوی ته وسپارئ. د لومړیتوبونو قانون دوام لري. پر دې سربیره که مو د پ د برخې فعالیتونه نه وي بشپړ کړي هیڅکله د ت د برخې په فعالیتونو پیل ونه کړئ. وروستۍ برخه د س برخه ده. کوم فعالیتونه چې د س برخې ته پاته کیږي باید حذف سي. دا برخه باید د میز پر سر هم پاته نه سي ځکه چې هیڅ ګټه او پایده نه لري. ښایي پخوا د دې برخې فعالیتونو کومه نتیجه ورکړې وای خو اوس هیڅ ګټه نه لري. کیدای سي د دې برخې فعالیتونه تر اوسه سرته هم نه وي رسېدلي خو په هر صورت اوس یې وخت نه دی. اوس باید له منځه یوړل سي. د الف، ب، پ او ت د تګلارې په پلي کولو کې مهم ټکی دا دی چې هیڅکله هم باید په کم ارزښته کارونو وخت تیر نه کړو.
مهمه دا ده چې په ارزښت لرونکو کارونو لاس پورې کړو. زه بیا هم ټینګار کوم چې له دغه قانون څخه استفاده وکړئ. البته په دې هم پوهیږم چې ویل یې اسانه، په عملي کول یې څه ناڅه سخت دي. ټول ګټورو کارونو ته وهڅوئ. له وخت سره سم کله چې کارکوونکي د خپلو کارونو پر پایلو تمرکز کوي، مشران دوی هڅوي او د هغې برخې یادونه کوي کوم چې دوی ترې څه په لاس راوړي وي. مشران دوی ته انګېزه ورکوي چې په خپلو کارونو کې لا پرمختګ او ښې لاسته راوړنې ولري. په یوه اداره کې مهمو کارونو ته لومړیتوب ورکول د هغې ادارې د کارکوونکو او مشر د هڅو استازیتوب کوي. هغه کار چې ارزښت نه لري او تاسو یې ترسره کړئ، فکر کوم تر ګټې به یې زیان ډېر وي او هیڅ کومه پایله به ونه لري. که چیرې یو یا دوه ښه او ګټور کارونه ترسره کړئ، نه یوازې چې د کمپنۍ د پرمختګ سره به مو مرسته وکړي، بلکې په کمپنۍ کې به مو د یوه لوی بدلون احساس وکړي. په همدې دلیل مشرانو ته اړینه ده چې خپل کارکوونکي ګټورو کارونو ته وهڅوي.